وستاسو د الله میلمانه یاست له اعتکافه وځئ الله تاسو ته څه شی درکوي الله تاسو ته جنت درکوي الله ډېر لوی نعمت یې درکوي ګرانو که ته یې سوچ ورباندې وکوئ لږ په ښه فکر ورته وګورئ الله تاسو ته جنت درکوي دا که په پیسو میلاوېدلی دا که په سونا اخیستل کېدلی نو موږ ته یې غریبانو به نه وای اخیستی ولې موږ تاسو عاجزان نو چې دا د الله په عبادت او د رسول الله بارک په سنت او په 11 ورځو اعتکاف او په صرف خاموشي باندې او په دې باندې الله موږ ته جنت راکوي دا نو د الله د احسانونو یو احسان ده دا نو د الله یو کرم ده دا نو د الله یو رحمت ده الحمدلله الله مو همیشه په دغه رحمت باندې آباد وساتي الله مو کورونه په دغه رحمت باندې آباد وساتي د دې یوه طریقه د اعتکاف دغه ده چې سړی هر ځای هر مسجد ته ورننوځي خدای دې په هغه وخت کې دا نیت وکړي چې الله زه ستا معتکف یم بس دله به الله تعالی ثواب ورکوي د جنت په دغه یو خالي نیت باندې چې مؤمن هر ځای په هر علاقه کې په هر وخت که اودس وي که اودس نه وي که لمونځ کوي که لمونځ نه کوي چې دی د الله تعالی کور ته راننوځي نو دی دا نیت وکړي چې خدایه زه په اعتکاف کې شوم بس څه معنی فضول خبرې به نه کوم غیبت به نه کوم بهتان به نه وایم شکایت به نه کوم شکنجه به نه کوم بدزبانی به نه کوم مسلمان به نه زیروم ځکه چې په دنیا کې الله تعالی ته په تمامو ګناهو کې چې سړی څومره ګناهوې کوي نو په دا ګناهو کې به خامخا یوه غټه وي یوه به کوچني رقم رقم ګناهونه به وي خو د انسان تر زورولو لویه ګناه خدای ته نشته د مسلمان تر زهیرېدو چې څوک د مسلمان خوږوي زهیروي یا په خوله یا په لاس یا په سترګو یا په بل چم باندې نو الله تعالی له دغه انسان ډېر سخت ناراضه کېږي دا یو داسې بده ګناه ده چې تر شرابو هم لوړه ده تر زنا هم لوړه ده تر لیواتت هم لوړه ده تر غلا هم لوړه ده تر هر قسمه ګناهونو دا بالاتره ګناه دا د مسلمان زهیرول مسلمان خفه کول مسلمان ته په بد نظر کتل مسلمان تر ځان کوچنی بلل مسلمان ځان ته ذلیل اچول چې دا یو ذلیل ده زه ښه یم الله دا ډېر بد عمل ده دا د فرعون عمل ده الله دې موږ ته ځینې وساتي فرعون به مسلمانان زیرول فرعون به ویل چې دا ټوله خلق تر ما ذلیل دي زه ورباندې شهزاده یم العیاذ بالله او دی تر ټولو ذلیل او تر ټولو سپی او تر ټولو بې نصیبه بدبخته بد په آخرت کې به د ده په رنګ باندې د اصحابو کهفو سپي ته د ده رنګ راواخلي الله دې سپي ته ورواغوندي سبحان الله څونه غټه خبره د سپي رنګ به دله ورواغوندي یعنې د ده به څلور سترګې وي یوه بېلکۍ الله اکبر توبه خدایه د خدای له عذاب حضراتو د خدای ډېر مختلف عذابونه دي او سخت عذابونه نو ګرانو اوس خو ټیم ډېر نږدې راورسېدی تاسو به ولاړ شئ د بزرګانو یو مثال ده د بزرګانو یو مثال ده وای ای زاغ در این باغ تو تنها چی میکنی ای زاغ در این باغ تو تنها چی میکنی گل رفت و بلبل رفت و تماشا چی میکنی بس به روزه هم لاړه چې تای به هم لاړ شي زه غریب به دغه ناست یم ستاسو تر دا خمارو سترګو جار شم ستی تر دا خمارو سترګو قربان شم ستی تر دا سپینو مخانو جار شم
الماري په قرآنو ډکه د ځای پکې نسته چې ته ولاړ شې بیا به قرآنونه د غیب پراته وي زما پر حال باندې افسوس ده تای خو ګلونه یاست کورونه به ولاړ شئ بچیانو ته به ولاړ شئ خوندو مندو ته به ولاړ شئ بیبیانو له به ورشئ زه به دلته تنها ناست یمه نو افزرګان وایي ای کارګه وایي ای کاغه ته پاته سوې بلبلان ولاړو او ته پاته سوې ګلان ولاړو روزه به ولاړه سي تی به راڅخه ولاړ سئ ستی دا دونه لویه جمع چې ما لمونځ در سره کوو الله اکبر ما نالایقه وګوره ستاسو جمع وګوره ستاسو لمونځ تاسو جار سم الله مو بیا پر کال راوله الله دې پر کال موږ ژوندي روزې ته ور ورسوي الله دې دغه روزه بیا په موږ تاسو باندې نصیب کړي الله دې په دغه اعتکاف کې موږ سره یو ځای کړي الله دې په جنت کې موږ سره یو ځای کړي الله دې د رسول الله مبارک و مخ ته موږ سره یو ځای کړي الله دې د الله حضور ته موږ سره یو ځای کړي الله اوس چې تی ولاړېږې روانېږې زما د زړګي به څه حال وي زما زړګی به څرنګه غمجن وي زما زړګی به څومره په غمو اخته وي نو په تک باندې خو راته ښځئ یوه دعا د مغفرت خو راته وکړئ چې خدای مې معاف کړي تاسو خو هسې راته روانېږئ رخصت سوات روان به یاست زما د مغفرت دعا راله وکړئ چې الله ما معاف کړي الله له ما راضي سي اولیا له ما راضي سي زما مور و پلار له ما راضي سي د تاسو ته دا عذر پېښوم هر یو تر ژیره دسم حق راوبخښئ حق راوبخښئ ټوله حق راوبخښئ ستاسو خدمت ما نه ده کړی ستی حق ما نه ده ادا کړی تاسو ته ډېر عجز کوم خامخا و دا خادمانو ته حق ور وبخښئ دا خادمانو به ستی صحیح خدمت نه یې کړی الله تعالی دې تاسو جنت ته بوځي الله دې تاسو ته دنیا ټوله جنت وګرځوي الله تعالی دې له موږ ته ټولو څخه راضي شي الله دې د یوه ځله د ګناه را معاف کړي د الله په علم کې چې زموږ ګناه پرته ده الله دې هغه هم را معاف کړي یو ګناه ذره ګناه لږ ګناه کچره ګناه وړه ګناه دې را خدای را معاف کړي او یوه دعا وکړي چې د خان صاحب بچی خدای سالم را ورسوي او اورېدلي مې د نن په دا کلي کې څه یو مشکل پېښ شوی دی یو شهید شوی دی تاسې وګورئ شیطان دی دښمن ده حضراتو اوس ورځو شیطان راته مخامخ کېږي په دا کلي کې نن جنګ شوی دی یو شهید پکې شوی دی لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان به څرنګه په وینو ککړ کېږي مسلمان به څنګه مهربان وي موږ داسې شیطان دښمن لرو الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وذرياته أجمعين اللهم اغفر لنا ولآبائنا اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولجداتنا اللهم اغفر لنا ولأقربائنا اللهم اغفر لنا ولأقربائنا
اللهم اغفر لنا ولأزواجنا، اللهم اغفر لنا ولأبنائنا، اللهم اغفر لنا ولبناتنا، اللهم اغفر لنا ولأساتذتنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا، اللهم اغفر لنا ولجميع أمتي رحمة للعالمين. اللهم تب علينا قبل الموت، اللهم تب علينا قبل الموت، وارحم علينا عند الموت، وسهل علينا سكرات الموت، ولا تعذبنا بعد الموت. الله دې ستاسو اعتکاف قبول وګرځوي. الله ته په اخلاص وایي امین. زه خبر امین نه کوي. الله دې ستاسو اعتکاف قبول وګرځوي. الله دغه عبادت د الله د دیدار ذریعه جوړه کړه. الله تعالی د الله د رضا ذریعه جوړه کړه. الله د مدینې منورې د جانان د دیدار او د شفاعت ملاقات، الله د حرمین شریفین ملاقاتونه نصیب کړه. الله همیشه دغسې له ګناه وساته. الله مو همیشه دغسې له ګناه وساته. الله مو همیشه دغسې له ګناه وساته. الله دې د ګناه توفیق نه راکوي. الله دې ګناهګاران معاف کړي. الله دې ګناهګاران معاف کړي. ما دې خدای معاف کړي. ما دې خدای معاف کړي. ما دې خدای معاف کړي. تاسو دې الله معاف کړي. شهزاده آغا پاچا لالا نورزاده آغا واوا آغا دې ته دعاګانې وکړو. الله دې نیکانو صالحین وګرځوي. الله دې عالمان وګرځوي. الله دې زاهدین و عابدین وګرځوي. الله دې ستاسو ټولو بچیان عالمان وګرځوي. الله دې ټولو ته علم نافع به عمل درکړي. الله دې په عمل کې اخلاص در نصیب کړي. دا روزې به خدای قبول کړه. دا تراویح به خدای قبول کړه. تمام تلاوتونه عبادتونه خدای قبول کړه. الله اکبر. څومره خوش نصیبه یاست. بس اوس به نو زه پاته سم. اوس به نو زه پاته سم. اوس به نو زه پاته سم. اوس به کاک پاته سي، مرغه به پاته سي، د کوتیانو ولان به ولاړ سي راڅخه. حج زما پر حال باندې کاشکې چې ژوندی نه وای، کاشکې چې تر ماښتنه خدای ژوند نه وای راکړی شوی، کاشکې چې تر ماښتنه ژوند مې نه وای ډېر به ښه و، کاشکې چې تاسو راته کړی نه جنازه مو راکړې وای، کاشکې چې تاسو زما د جنازې لمونځ کړی وای. صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. على دې ته ټول سالم کور ته ورسوي. کال تر دغه شپه خدای سالم وساته. الله له هر مصیبت وساته. هر حاجت چې لرئ چې ته یې ولاړېږي خدای دې درکړي.